ښه اول قاری صاحب زه دا غوښتنه کوم د ټولو افغانانو چې راځي چې دغه افغانستان یو جومات کړو کر چاپېره د دیوال چاپېره کړو ما پکې ملي اردو پرېږدئ ما پکې کارخانه پرېږدئ ما پکې صاحب مهربانه مکتب پرېږدئ ما پکې پول پرېږدئ راځئ چې دا شی وکړو چې وځو چې سپلی به پخپو کوو چې رانوځو سپلی به وباسو ځکه چې دا موږ هر یو دا اسلام کوو همدغه اسلام په 92 کې راغی همدغه کابل کې تاسې دا ویډیوګانې وګورئ ویل زموږ هغه ورسان او کمرسان قبول دي خو ستاسې د اسلام هم نه دی قبول همدغه 92 کې په توبو باندې خلک په دې اسلام باندې زه انجینر صاحب ته احترام لرم زما مقصد انجینر صاحب نه دی زما مقصد انجینر صاحب نه یو سوال دی چې انجینر صاحب چې تا نن دا دومره غټ دغه ولګو الزام یا دغه تا په 92 کې چې دا بسونه ډکېده او ښکته پاکستان ته دا خلک ته د عزت دپاره خپل د ډوډۍ دپاره خپل عزت خرڅولو دا د چا د لاسه دا کارونه وشو او روسانو وکړه که امریکانیانو وکړه دا اسلام آباد کې دا خپل عزت دپاره د خپل ډوډۍ د وخته ډوډۍ پیدا کړي عزتونه لیلام نه کړه دا په اعتبار کې د خپل ډوډۍ لپاره د عزتونه لیلام نه کړو چېرته وو هغه مجاهدین همالته وو دا بېعزتیانې چې کېدی هغه امریکا وه که څه شی چې پنجابیانو پرې دا کولې ښه او بد په هر ځای کې وي په دې مکه کې زه تللی یم زه حج ته تللی یم حج ته په دې مکه کې زه یو پنجابي ګرځولم ما ته یې ویل په دې مکه کې والله چې د شراب او د زنا یو حد ته رسېدلی دی ویل دا شي دا دې مطلب خدا نه دی چې ټول سعودي عربستان والا چې خدای نغسه زناګانې کوي ټولې ښځې دا کارونه کوي ولې تاسې د افغانستان دومره سپکوئ ای افغانانو دا کارونه په پاکستان کې کېږي دا کارونه په سعودي کې کېږي دا په دې دوبۍ کې دغه عمر جمال صاحب ورور ناست دی قسم په خدای دی چې ګرځي په کوڅو کې دله ټکټونه درکوي راننه و د کلاکار کې بېادبي دې ډېره معافي خو یو سعودي نه تاسې اورېدلي چې دا کار کېږي تاسې سیا مهرباني ته راځئ افغانستان نه یو بل شی جوړ کړی بېعزتي کوئ چې څه رقم افغانستان بېعزته کوي والله کې افغانستان دومره نه امریکاني بېعزته کړی نه دومره والله کې روسي بېعزته کړی څومره چې د مجاهد په نوم څومره چې د اسلام په نوم باندې موږ پښتنو موږ افغانانو بېعزته کړو دا غلطه ده ولې غلطه ده ما خبره ډیالوګ باندې کوي فريده چې خپل خبره دا انجنیر صاحب دی وایي چې تون نالت دی ته دروغ وایي ما ته دا مخامخ دا وایي کله خبره زما دروغ وایي د دې کابل نه ډک موټر تللی او هغه سپي خویندې زموږ ستاسې د عزت والا د قلم والا خلک په دې اعتبار کې د ډوډۍ په دغه باندې خپل عزتونه لیلام کړو عمر جمال صاحب ته ما ته وایي دا غلطه ده ولې غلطه ده ولې دا دروغ ده ما په خپل سترګو لیدل زه ته قرآن نه والم درته ووایم همدغه شان د غټو ګیرو والا دلالي کوله چلولې د ګیرو ته احترام لرل ټول خلک خو خبره دا ده چې خدای ته وګورئ د افغانستان مه شرموئ په دې اوس هم په دې باندې راغلی دا اسلام دی او دا دی او هغه دی موږ دا خبره کوو چې موږ د شریعت نه قربان کړو موږ د اسلام نه قربان کړو افغانستان دغه کوي افغانستان وژغورئ اسلام به هم راځي هر شی اسلام پکې دی نور شی نه هم کوو تاسې وغواړئ چې د اسلام مطلب څه شی دی قاري صاحب انجینر صاحب د دې مطلب څه شی دی عمر جمال صاحب د دې مطلب څه دی ملي اردو دی نه ستا مکتب دی نه ستا کارخانه دی نه ډیالوګ باندې کوي جمال صاحب ما ته وایي چې دا نه دي ما لیدلي دي په دوه ځایونو کې مې لیدلي مجاهد د وخت کې مې لیدلي او د طالبانو وخت کې مې لیدلي طالبانو وخت کې ته دوه ملکونه پېژندې په رسمیت ولې حقیقتونه نه وایي ستا په وطن کې خلکو در باندې رشخان والو زه داسې نه یم چې دې حکومت کې زناکباد هم شته دې حکومت کې غصبګر هم شته دې حکومت کې قاچاقبر هم شته هر څه شته خو د دې مطلب دا نه دی چې دا حکومت او دا نظام ټول د میخته ولې خپل وطن خپل خلک سپکوئ د خدای په لحاظ باندې په فیسبوکونو کې ناست دی دا زناګانې دا شرابخورانې خو په دغه ګاونډي پاکستان کې هم کېږي که نه تاسې د هغې د عوالم نه اورېدلي چې زموږ په وطن کې د شراب او داسې دغه ورکړل کېږي طارق جمیل په ریوند کې ناست دی طارق جمیل نه اورېدلي چې ستا یې له منډۍ شته دی طارق جمیل نه اورېدلي چې په دې لاهور کې شرابخانې او نایټکلبونه شته دی په کراچۍ کې ما لیدلي دي ولې موږ خپل وطن سپک کړو هر څه به کوو موږ ته اول اسلام دی اول دین دی خدای ته وګورئ خپلې خویندې خپله میندې مه سپکوئ د دې مجاهدینو په وخت کې د ټول مجاهد نه د حق مجاهد ته د حق مجاهد چې اوس هم یو که هغې وخت کې مو تر اته اتیا پورې د هغې ته احترام لرم خو قسم په خدای چې د جنکۍ څه کې چالکان هم ساتلي وو زه دله قسم خورم چې یوکرین کې ماته یو سړي قصه وکړه وایي 15 قماندانان راغلي مشهور راته وخوړه د افغانستان وایي په خدای چې دلته د خوب غوښه وخوړه شراب یې وڅښل په خدای کې نو که د هغې نه پسې وایي جنکو سره زنا وکړه د دې مطلب خدای چې ټول مجاهد خراب وو زه تاسې مې دا د ورورۍ په حساب دا وایم چې خدای ته وګورئ د افغانستان مه سپکوئ
موږ ټول مسلمانان یو 15 واړه وخت موږ د ملي اردو والا په جيب کې قرآن دی د طالب په جيب کې قرآن دی هغه موږ کې زم کوم ټیم کې دا څه اسلام تاسو موږ تر نه کوي دا زمونږ پلار نیکه یا مشرکین دي شو داود خان کافرو زهیر شاه کافرو غازی امان الله خان کافرو میرویس خان بابا کافرو چې تاسو موږ ته اسلام راولي هر شی به کوو چې افغانستان نه وي نه به اسلام پسې به مړون شي که ډیموکراسۍ پسې به مړون شي خپل ورونه مه وژنئ نور به دې شي وانې دا ټولې پردۍ خبرې دي چې دا تاسې کوئ زما کور دی طاهر صاحب زما ورور دی انجینر صاحب زما ورور دی عمر عبدالجلیل صاحب زما ورور دی طالبان زما ورونه دي هر شی به کوو دلته به خپل کور کې به کوو اول زمونږ ستاسې لپاره داري چې دا مردار خواره زمونږ د وطن نه راشي موږ او تاسې یو سولې ته دغه ته ورسېدو اوربند ته هر شی کېږي زمونږ په لاس کې دي ورونو زمونږ نه خو څوک افغانستان وړی نه شي داسې ډېر خاینان راله افغانستان یې خرڅ کړو د چا پلار هم افغانستان نشي خرڅولی څوک به کوشش به کوي مګر همدلته زمری شته پې ته یې ګټي بس یې نور خدای په لحاظ باندې د خپلې خویندې میندې مه سپکوئ ورونو دا مه وایه چې دلته چې واده شوي دا په هر ځای کې کېږي په مدینه کې کېږي په سعودي کې کېږي په ابوظبي کې کېږي په قطر کې کېږي په ټوله دنیا کې کېږي په خدای راسره چې د ټولې روم نه زیاته عیاشي په دوبۍ او په دې ځایونو کې ده هلته ورور هغې د هغې ملا مزې وکړې زما ملا ټوپک اچولی غاړې ته قاري د هغې ملا ته ښایسته کور موجود دی د هغې ملا ته ښایسته زندګي موجوده ده 3 څلور ښځې یې کړي دي ژوند زندګي جوړه ده زما ملا په غر کې ناست دی ډېر ټوپک ورسره دی زما ځوانان وروره د کیلو موټر چلوي د قلم په دې سره ټوپک دی دلته خلک کمپیوټر ته نه ښایسته دریشي ښایسته د ژوند او زندګۍ نه خوند واخلو موږ ولې دا جهاد آیات ماته افغانستان ته راغلي ولې د قرآن یوازې افغانستان ته راغلی چې دلته به موږ همدا یو بل سره وژنو دا جهاد دی دا څنګه جهاد دی چې د کفر په خلاف هم دی د مسلمانانو په خلاف هم دی خپل ورور هم وژنم د مجاهدو په وخت کې د دې انجینر صاحب نه زه پوښتنه کومه د روسانو په وخت کې مجاهدانو یو بل نه ایستل یو بل بې حادثه لیکو نه هغه هم جهاد و اته کې چې روسان ووتل د ډاکټر نجیب سره هغه هم جهاد و بیا په 2 نوي کې والا تر 6 نوي پورې دا هم جهاد و خو بس یې که نه په دې باندې باید موږ او تاسې پوه شو طاهر صاحب مونږ نه دی کړی خو زه تاسې ټولو نه دا کومه چې مه سپکوئ دا خپلې میندې خویندې ښه او بد په هره معاشره کې وي هر چا کې شته دی په هر کلي کې یو مردار بوټی د دې مطلب نه چې ټول کلی خرابي قربان دې سم باچا صاحب باچا صاحب مننه غیرت ته سلام وطن دوستۍ ته سلام اخلاص ته سلام احساساتو ته سلام درد ته سلام چې درد نه وغږېدلې مهرباني طاهر صاحب رړم چوي صرف ټول فرمان چې خدای کوم ورځ به چې په امن په قسم په خدای ما دوه بچي سکه چاکر د پاره دوبۍ ته لګلیو چې زما په افغانستان کې امن نشه 2 ساعت مدل دی خو زما اړه پړق وي بالکل شنوار صاحب سوال کوم ته لازم چې دا خپل موټی کې تاسو په کې اچو قاری صاحب یو دا وګورئ موږ تاسو سوال کوم دا ټول پردي د سره